دا پلاستیکي ځوان د کنځلو نه وروسته دا هلک په ستوني ټیل وهي، هغه کوم د پښتنو رګ دی، د خبرو په بهانه دوه درې لغتې ورکوي، راچپه کوي یې، مګر خلک یې ورنه ژغوري. چې اصلي لوبه پیلېږي، پلاستیکي ځوان په پیل کې ډېر شدید بریدونه کوي، خو هغه کې چې د پښتنو رګ دی تحمل کوي او یو سم چانس ته په تمه دی تر څو خپل جواب ورکړي. پښتون رګی ځوان ګوري چې د هغه غټ ضعف دا دی چې لغتو ته ځواب نشي ورکوی، نو پښتون رګی دوامدار هغه په لغتو وهي، اما هغه بیا هم تحمل کوي او بیټ ته دوباره جوابي لغتې واروي. لومړی راوند خلاصیږي او پلاستیکي ځوان بیا هم داسې ځان ښیي او دلته دی چې رب غچ اخلي. د فتنې په پښه کې یو رقم درد پیدا کیږي او د دې درد له امله نور لوبې ته دوام نشي ورکوی او د همدې دپاره مسابقه هغه ځوان ګټي چې عاجزه و. ځینې وختونه که چېرته تاسو غرور کوئ، رب د غرور نه کرکه لري، نو کیدای شي یو حریف ستاسو ډېر کمزوری چې په تاسو یې زور ونه رسیږي، اما که چېرته تاسو مغروره یاست تاسو به رب وهي. هماغه خبره ده چې په دری کې وایي چوب خدا صدا نداره، یا د خدای لرګی غږ نه لري. پس پام کوئ چې هر هغه څوک کوم چې د تاسو نه مظلومه دی ورباندې ډېره ځان ښودنه ونه کوي، که نه داسې به په نړیواله سطحه وشرمېږئ او رب به درنه غچ واخلي.